الحمد لله د شیخ مولوی اطیع الله صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب کړئ. عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، 13 جمعه کې مستاسو په حضور کې د دې خبرې مذاکره کړې وه چې د انسان پر ذمه باندې په انساني زندگی کې 2 قسمه حقوق راځي. یو ته حقوق الله ویل کېږي، یعنی د الله تعالی حق، او دویم ته حقوق العباد ویل کېږي، یعنی د بندگانو حق، چې انسان به په خپل زندگی کې د دې دواړو حقوقو ادا کول کوي، او انسان به په خپل زندگی کې خپل ذمه د دې دواړو حقوقو سفارغه کوي، او د دې دواړو حقوقو ادا کول دا د انساني زندگی د کامیابی مدار دی. چې کوم چاته الله تعالی په دنیا کې د دې دواړو حقوقو ادا کولو توفیق ورکړي، نو د هغې زندگی به په دنیا کې هم کامیابی، په دنیا کې به خوشحاله زندگی، او د مرګ څخه وروسته به هم هغه انسان د کامیابی او سرخرویۍ سره مخامخ. لیکن خدا نه خواسته که د انسان څخه په دې حقوقو کې کمی او کوتاهي وسي، بیا خو ډېر ځله دنیا کې هم د انسان زندگی پریشانوي، او د مرګ څخه وروسته انسان ته بیا ډېره لو پریشانی او ډېره لویه ناکامي ګوري. خو ما د دې خبرې مذاکره هم کړې وه چې دې دواړو حقوقو کې چې ډېر اهمیت لري، هغه د بندگانو حقوق دي، چې انسان به د بندگانو حقوق ادا کوي. ځکه که چیرې د انسان څخه د الله تعالی په حقوقو کې کمی راسي، نو د هغې معافي بیا ډېره اسانه وي. چې سړی کله پښیمانه سو، سړی کله توبهګاره سو، او سړي پر دې خپل عمل باندې مغفرت وغوښتی او بخښنه یې وغوښتله، نو الله تعالی دستی دته مغفرت او بخښنه کوي. چې صرف د انسان په زړه کې پښیماني راله هم د انسان ذمه فارغه کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي التوبة الندم، توبه کښل، مغفرت غوښتل، دا صرف پښیماني ده. چې د سړي څه کومه خطا وسوه، د سړي څه کومه ګناه وسوله، په زړه کې پر هغې باندې پښیمان وسو، د دې معنا دا چې دې سړي توبه وکړه، او چې کله دې سړي توبه وکړله، په توبه باندې الله تعالی هغه حق معافوي، او په توبه باندې چې د انسان څخه کومه کمزوري او قصور سوی الله تعالی در هغې ورتېرېږي. لیکن خدا نه خواسته که د انسان څخه د بندگانو په حقوقو کې کمی وسي، بیا خو د هغې معافي غوښتل، د هغې تلافي کول یو څه ستړی. که سړی هر څومره پښیماني وکړي، که سړی هر څومره توبه وغواړي، که سړی پر دې خپل عمل باندې هر څومره الله تعالی ته رجوع وکړي، او خپل عذر الله تعالی ته پیش کړي، او د خپل مغفرت دپاره استغفار هر څومره ووایي، د هغې مغفرت تر هغې وخته پورې نه کېږي چې د کم چا حق دې ضایع کړی دی، یا به هغې ته هغه حق رسوي، او یا به د هغې څخه د هغې حق معافي غواړي، چې تر څو پورې دې هغه بنده نه کې معاف، او هغې ته خپل حق نه یې رسېدلی، یا هغې معافي نه یې کړې، د الله تعالی په دربار کې د دې دپاره معافي نه پیدا کېږي. نو ځکه زه ډېر ځله دا وایم چې په ټولو حقوقو کې د بندگانو حقوق او د هغې ډېر رعایت کول دا ډېره اهمه ده او ډېره سنګینه ده. لیکن د بده مرغه
چې د کوم حقوقو زموږ په دین کې څومره سنګینی د څومره درنه خبره ده چې هغې د بندګانو حقوق دي، زموږ په معاشره کې د هغې حقوقو څخه په هغه درجه کې غفلت دی، په هغه درجه کې لاپروایي ده، او په هغه درجه کې انسانان د هغې هیڅ رعایت او خیال نه ساتي، نه د هغې اهتمام کوي. د هغې وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې دین موږ صرف د یو څو عباداتو نوم ګرځولی دی چې بس زه به لمونځ کوم، زه به روژه نیسم، زه به زکات ورکوم، زه به حج کوم، زه به صدقات و خیراتونه بیشم، نو زه دینداره یم، بس ما د دین ټول احکام پر ځای کړو. او زموږ په معاشره کې خلکو د بندګانو حقوق دا بالکل د دینه څخه ایستلي دي، چې کوم معاشرتي حقوق دي خلک هغې د دین یو حصه نه بولي. نو ځکه که په هغې کې د انسانانو څخه کمزوري کیږي، په هغې کې د انسانانو څخه کوتاهي کیږي، نه د انسانانو په دماغو کې پر هغې باندې پښیماني راځي، او نه د هغې سنګینوالی او دروندوالی انسانانو ته ور معلومیږي. زه د دې تاسو ته یو ساده مثال پیښوم. یو سړی دی زموږ په معاشره کې هغې په زنا باندې اخته دی، یو سړی دی زموږ په معاشره کې هغې شراب خور دی، د شرابو په نشه کې غرق او مستغرقه زندگی تیروي. اوس د عامې معاشرې خلک چې هغه سړي ته ګوري، هغه سړی ګناهګاره بولي، د هغې د دې ګناه څخه نفرت کوي، او هغه سړی د دینه څخه لرې انسان بولي. او هغه سړی چې په دې عمل باندې اخته دی، د هغې په دماغ کې هم ډېر ځله، چونکې صاحب ایمان دی، مسلمان دی، هغې په دماغ کې هم ډېر ځله پر دې باندې پښیماني، او ډېر ځله پر دې خپل عمل باندې خجالت او شرمندګي، او د هغې سره دا احساس وي چې د دې ګناه څخه به څنګه ځان خلاص کړم. لیکن د دې په مقابل کې په دغه معاشره کې یو بل سړی دی، هغې ظاهرا دینداره دی، لیکن هغې ورځ په غیبت کې تیروي، هغې ورځ د مسلمانانو سره په شروع په جنګو کې تیروي، هغې ورځ د مسلمانانو په دلازاري کې تیروي، مسلمانانو ته تکلیف او دلازاري ورکوي. نه د عامې معاشرې په دماغ کې دا راځي چې دا سړی بې دینه دی او د دینه لرې دی، او نه د دې سړي په دماغ کې په خپله پر دې عمل باندې څه پښیماني راځي، او نه د مغفرت او د توبې طلب د په دماغ کې راګرځي. د هغې وجه دا ده چې هغه حصه د دین بللې ده، او دا حصه د دین نه ده بللې، حالانکې زموږ په دین کې دا دواړې د دین حصې دي، زموږ په شریعت اسلامي تعلیماتو کې دا دواړې په دین کې سره برابرې دي. د زنا حرمت دا قرآن کریم بیان کړی دی، د شراب حرمت قرآن کریم بیان کړی دی، او د غیبت او د مسلمان د دلازارۍ حرمت قرآن کریم بیان کړی دی. او دا ټولې ګناهی په نصوص قطعیه باندې ثابت دي، او د دې په مابین کې په ګناهوالي کې ډېر فرق نه وي. حالانکه زه خدا وایم چې ډېر ځله د غیبت متعلق چې الله تعالی کوم انداز سنگین او دروند اختیار کړی دی، د بلې ګناه متعلق الله تعالی دومره دروند انداز نه دی بیان کړی. الله تعالی د غیبت کوونکي ته وایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، ایا تاسو ته دا خوند درکوي چې ستاسو په کور کې ستاسو خپل ورور دی، د مور زوکړی دی، هغې مړ سي، د هغې روح والوځي، هغې په کوټه او په خونه کې درته پروت دی، او ته پر هغې باندې چاړه راواخې، د هغې د بدن غوښې پرې کوي، او دا غوښې په خوله چیښي او خوري. ایا دا مسله سړي ته څومره سنګینه ده، څومره درنه ده، او بالکل سړی تصور نشي کولی. یار د ځانه آدم خور جوړول چې د انسان غوښې خوړل، بیا هغه انسان هم پردی انسان نه دی، ستا خپل ورور دی، بیا په دې ورور کې ژوندی هم نه دی، د هغې څه ساه رخصت شوې ده او هغې وفات دی، د هغې څه وروسته ته د هغې غوښې خورې. لکه دغه مسله چې سړي ته په دماغ کې څومره سنګینه او درنه ورځي، الله تعالی وایي فکرهتموه، د مسلمان غیبت هم دغومره بد وبولئ، دا هم دغومره سنګینه ده، دغومره درنه خبره ده. لیکن ما درته ویل چې مسله په دې ځای کې درنه ده چې زموږ او ستاسو د دین سره در ډېره حده پورې ناولتیا ده، چې کوم حقوق د الله تعالی دي د هغې کوتاهي موږ د دین کوتاهي بولو، او چې کوم حقوق د بندگانو دي که په هغې کې کوتاهي راسوسي، هغې موږ د دین کوتاهي نه بولو. حالانکه د هغې حقوقو سره زموږ په دین کې درنه خبره په دې اعمالو کې کوتاهي کول دي. زموږ او ستاسو دپاره د معاشرت په هره حصه کې، د زندګۍ په هره حصه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دا قابل دید دي، او دا زموږ دپاره رهنمایي ده، او دا زموږ دپاره هدایت دی، او دا زموږ دپاره د لارې رڼا ده چې موږ د خپل منزله پورې رسولی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیماتو کې د بخاری شریف روایت ته یو سړی راغلی پیغمبر علیه السلام ته
بیان کوي. د یو زنانې ذکر کوي چې هغه زنانه ټوله ورځ روژه نیسي، هغه زنانه ټوله شپه په عبادت کې تیروي او ټوله ورځ ذکر دی، تلاوت دی، تسبیحات دی او مختلف قسم عبادتونه دي. هغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي د دې زنانې متعلق ستاسو ګمان دی؟ ورته د الله رسوله د دې زنانې انجام او نتیجه بسي، د دې زنانې عاقبت او آخر کار بسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی پوښتنه کوي چې د دې زنانې متعلق دا راته وایي چې د دې زنانې په کور کې د نورو زنانو سره زندگی څنګه ده؟ که په کور کې نورې زنانې نشته، د محلي او د کلي د زنانو سره د دې زندگی څنګه ده؟ نو هغه صحابي ورته د الله رسوله دا زنانه په ژبه کې لږ تیزی لري او په مزاج کې لږ تلخی لري، د هغې په وجه باندې د دې سره د نورو زنانو زندگی لږ سخت وي او د نورو زنانو د دې سره نږدې زندگی نه تیروي او د دې د عمله سره د دې د ژبې سره نورو زنانو ته یو څه تکلیف وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا زنانه جهنمی ده، دا زنانه به جهنم ته ځي. حالانکه هغه زنانې د الله حقوق ټوله پر ځای کړي دي، هغې لمنځونه هم کوي، روژې هم نیسي، عبادتونه هم کوي، ذکرونه هم کوي، تلاوتونه هم کوي، لیکن هغې د بندګانو په حقوقو کې کمی کوي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله قول دی، د پیغمبر قول د الله قول دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا زنانه د هغې حقوق الله په خاطر باندې نه خلاصېږي بلکې دا به جهنمي. بیا هغه صحابي د یو بلې زنانې ذکر ورته کوي، ورته د الله رسوله یو بله زنانه د هغې ورځ شپه داسې تېروي صرف فرضي لمنځونه کوي، هغې نه نفلونه کوي، نه ذکرونه کوي، نه تلاوتونه کوي، نه نفلي روژې نیسي، عام طور ساده زندگی تیروي. بس هغې په کور کې آزاده زندگی تیروي. د هغې متعلق ستاسو ګمان دی چې الله تعالی به د دې انجام څنګه کوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی د هغې متعلق پوښتنه کوي چې د کور د نورو زنانو سره زندگی څنګه ده او د کلي او د محل د نورو زنانو سره د هغې ژوند په کوم شکل تېرېږي. نو هغه صحابي ورته د کور د نورو زنانو سره ډېره په خوش اخلاقي زندگی تېروي، د هغې سره په ښه طریقه زندگی تېروي او د هغې د دې سره محبت راځي او د هغې او د دې په مابین کې څه نفرت نه وي بلکې د هغې سره د دې ډېره ښه زندگی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستي ورته دا زنانه جنتي ده. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې احادیثو مقصد هم دا دی، هغې کې دا خبره واضحه او ښکاره راځي چې ګوره حقوق العباد دا ډېر اهم دي، ځکه د بندګانو د حقوقو په خاطر ډېر ځله یو سړی د جنت سره ګرځول کېږي. د بندګانو حقوق دا ډېره درنه مسله وي. که د سړي څه په نفلو کې کمزوري اوس، که د سړي څه په نفلي عباداتو په روژو کې کمزوري اوس، نو هغې کې دومره درنه نه ده، ځکه د هغې پوښتنه الله تعالی په قیامت کې نه کوي چې تا ولې نفلونه نه کول، تا ولې روژې نه نیولې، ځکه هغې نفل دی. د نفلو قانون دا دی که چیرې سړي وکړ پر کولو باندې الله تعالی دې بنده ته ثواب ورکوي، لیکن که چیرې یو سړي نه وکړ د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې پوښتنه نه کوي چې ولې دې نه کړ. لیکن حقوق العباد دا درنه خبره ده. یو سړی دومره اعمال په دنیا کې راواخي چې کله آخرت را راسي هغه اعمال د جنت ذریعه او د جنت دروازه خلاصي، لیکن چې کله د بندگانو په حقوقو کې کمزوري کیږي هلته ملایکې د لاس را نسی او د جنت سره ګرځي. د بندگانو د حقوقو ضایع کېدلو په خاطر باندې انسان الله تعالی د جنت سره ګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او پوښتنه کوي اتدرون من المفلس؟ آیا تاسو ته دا در معلومیږي چې مفلس په انسانانو کې څوک دی، مسکین څوک دی؟ صحابه ورته المفلس من لا درهم له ولا دینار، مسکین هغه څوک دی چې هغې دراهم نه لري، د نانیر نه لري، هغې د وخت سکه او پیسه نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حقیقي مفلس راوښایست، حقیقي مفلس څوک دی؟ دا د دنیا مسکین دی، حقیقتا مسکین څوک دی؟ صحابه ورته الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په خبر دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو سړی به د قیامت میدان لراس، د هغې سره به ډېر زیات لمنځونه ورسره وي، د هغې سره به ډېرې زیاتې روژې ورسره وي، د هغې سره به ډېر زیات نفلونه او عبادتونه ورسره وي. لیکن هغه انسان به په دې ژبه باندې نورو انسانانو ته تکلیف ورکړی، د مسلمان دل ازاري به کړي. هغه انسان به په دې لاس باندې د بل انسان سره ظلم کړي، د انسان حق به ضایع کړي. هغه انسان به د دې
خپل اعمال او د اقوال په خاطر باندې نور مسلمانان په مشقت کې اچولي. بیا که هغه د قریبان دي که غیر قریبان دي که د نږدې انسانان دي که لري انسانان دي، بیا که هغه د کور زنانه دی یا هغه د زنانې خپل خاوند دی، بیا که هغه د سړي د مور زوکړی ورور دی یا د سړي خپل پلار و مور دی، او یا د سړي قریبان دي یا د سړي همسایگان دي یا فردي خلک دي. د هغې خلکو سره چې کوم حقوق دي هغه حقوق د نه دي ادا کړي، په هغې کې د ده څه کمزوري سوې ده، نو بیا به د قیامت په میدان کې هغه راځي د دې خپلو حقوقو غوښتنه به کوي. او چونکې د حقوقو د غوښتنې په شکل باندې د ده سره هلته یو څه نشته، نو بیا به د الله تعالی په دربار کې ده ته ویل کېږي چې د دې خلکو حقوق ورکړه. دی به ورته وایي چې زما سره خو څه حقوق نشته، نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې د ده کوم لمنځونه دي دا د دې په بدله کې ورکوه. او ما په تېره جمعه کې درته ویل که یو سړي یو دانق د بل حق خوړلی، دانق د دراهم شپږمه حصه ده، بیا به الله تعالی د ده 900 قبول سوي لمنځونه د یو دانق په عوض کې ورکوي. چې کله لمنځونه ختم سو بیا به روژې ورکول کېږي، چې روژې ختم سوی بیا به حجونه او عبادتونه، بیا به صدقات او زکاتونه ورکول کېږي. او چې کله عبادتونه ټول ختم سو لیکن د خلکو حقونه لا پای ته نه دي رسېدلي، بیا به الله تعالی د هغې خلکو ګناهونه د هغې سره هغې پرده باندې بې غورځوي چې کله دی په ګناه باندې لوټ سو او بار سو بیا به د ګناهو سره جهنم ته ورشو کړي. نو ما درته ویل چې کله د بندګانو په حقوقو کې د سړي څه کمی سوي او د بندگانو د حقوقو د کمی په خاطر خو بیا انسان قسم د جنت لایقي، د جنت اعمال راخستی او د جنت دروازه ورته خلاصي، لیکن د قیامت په میدان کې بیا در لاس نیول کیږي او د جنت صدا سړی راګرځول کیږي. زموږ دین چې څومره شریعت دی پر دې باندې که سړی باریک نظر وکړي، زموږ د دین یوه حصه چې 4 حصې کې یوه حصه دا صرف د الله د حقوقو متعلق ده، نور 3 حصے دا مکمل معاشرتی حقوق دي چې ته به معامله څنګه کې، رانیولو سودا به څنګه کې، مسلمان ته به خیانت د مسلمان سره به خیانت نه کې، مسلمان ته به دوکه نه ورکې، او ته به اخلاق څنګه کې، ته به د قریبانو سره وسیله رحمي څنګه کې، ته به د همسایگانو سره زندگی څنګه کې، ستا به د خپل کور د زنانې سره څنګه ژوند دي، ستا به په کور کې د مور و پلار سره څنګه زندگی، ستا به په محل کې د همسایگانو سره څنګه ژوند دي، او ستا به په کلی کې په محله کې د قریبانو سره څنګه زندگی. نو زموږ دین او زموږ شریعت چې زله 4 ځای کې په هغې 4 کې یوه حصه صرف د الله حقوق دي، دا نور ټول حقوق العباد دي او دا نور ټول معاشرتي حقوق دي چې د هغې ادا کول د انسان ذمہواري ده. زموږ د دین لوی بنیاد په دې کتابونو کې هدایه ده چې هغه د قدري شرع ده، او هدایه زموږ د دین اصلي خزانه ده، زموږ د دین اصلي ذخیره ده. لیکن که تاسو هدایه وګورئ، هدایه 4 جلده ده، 4 ټوکه ده، په هغې کې یو ټوک هغه صرف د الله حقوق ذکر شوي دي چې لمونځ به څنګه کوې، روژه به څنګه نیسې، زکات به څنګه ورکوې، حج به څنګه ادا کوې، بس نکاح به څنګه کوې، او دا ټول ختم شو. د دې څه وروسته 3 ټوکه هدایه چې راغلې ده هغې مکمل معاشرتي حقوق دي، هغې مکمل د بندگانو حقوق دي، او هغې هغه حقوق دي چې هغې د یو بنده د بل بنده سره که د قرابت په شکل که د غیر قرابت په شکل او که د همسایه په شکل که د خپل کور انسان که د پردي انسان په شکل، په هغې ټوله مکمل بیا هغه حقوق بیان شوي دي. نو ځکه زموږ په دین کې حقوق العباد دا ډېره اهمه مسله ده. دنیا کې که سړی کامیابي او سرخرویي غواړي، د هغې بنیاد او د هغې مدارم حقوق العباد دی چې سړی به ادا کوي. او که د مرګ بعد سړی د ذلت او د رسوایۍ څخه ځان خلاصوي، او که د مرګ بعد سړی د پریشانیو او د مشکلاتو څخه ځان خلاصوي، هغه به هغه سړی چې په دنیا کې حقوق الله مکمل ادا کړي، د حقوق الله سره سره حقوق العباد مکمل سرته رسوي. ما درته ویل چې د قیامت په میدان کې چې سړی کله د حقوق العباد سره راسي، د هر څومره عبادات راوړي، لیکن چې پر ذمه باندې حقوق العباد پاتې، ملایکې هغه سړی د جنتو سره ګرځوي. تاسو ګورئ زموږ په دین کې شهادت ډېره لوی مرتبه ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث د یغفر للشهید کل ذنب، شهید ته الله تعالی ټول معافي ګناهونه معافي،
بعضو حدیث کې راځي چې د شهید د وینې اول ساعت کې ځکه ته رسیږي الله تعالی د صغیره او کبیره ټولو ګناهونه معافوي. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي الا الدین الا الدین الا الدین، 3 ځله راګرځي. شهید ته الله تعالی ټولې صغیره او کبیره ګناهونه ور معافوي، لیکن د هغې پر غریب پر ذمه باندې که چیرې د بل چا قرضه راغلی وه، د بندګانو حق راغلی ولو او بندګانو ته تکلیف رسولی او د بل چا دل ازاري یې کړې وله، شهید ته د هغې معافي نسته، د هغې بدله الله تعالی د شهید سم اخلي. نو که د بل د حق سره سړی آخرت لراسي او د هغې پر ذمه باندې د بندګانو حقي، زما په الله قسم چې بیا نه سړی په لمانځه باندې خلاصیږي، نه سړی په ډیرو حجونو باندې خلاصیږي، نه سړی په ډیرو نفلیاتو صدقاتو زکاتونو باندې خلاصیږي، او نه سړی په نورو عبادتونو د شپې په لمنځونو خلاصیږي چې در څو پورې د بل حق هلته ادا کړی نه. زکات د ټولو څه اهمه مسله او ډیر اهمیت چې لري هغه دا دی چې د سړي پر ذمه باندې د بل حق فاته نه وي. که چیرې د سړي پر ذمه باندې د بل حق پاته وي، بیا خو د انسان دپاره ډیره د پریشانۍ او ډیره د مشکلاتو او ډیره د ستړیا مسله ده. یو سړی دی د بل حق هغې په زور باندې غصب کړي، ولې دنیا کې دی زورور دی. که څه هغه څوک چې د کوم چا حق غصب کړی دی هغه د کور زنانه ده، ولې دی نارینه دی هغه زنانه ده او دی د هغې سره زبردستي او زور لري او د هغې حقوقو ادا کولو ته تیار نه دی. قسم هغه د خپل پلاری، قسم هغه د موري، ځکه دی زورور دی او د زنانې پر خوا دی او د زنانې پر سر ولاړ دی، نه د پلار د حق خیال ساتي نه د مور د حق خیال ساتي. قسم دی ورور دی او بل درده کمزوری دی او د زامن دی هغه بې وسه او بې کسه دی او دی د هغې سره ظلم کوي، د هغې سره ناجایز کوي. چې کله سړی د بل په حق باندې د قیامت په میدان کې لړلی راسي او هغه ژړا کوي، هغه کمزوري کوي، هغه د خپلې بې وسۍ او بې کسۍ په خاطر باندې حالاتو باندې صبر لري او دا حالات برداشتوي. نو زه دا منم چې په دنیا کې خو به برداشت کړي، لیکن چې کله د قیامت میدان لرالی، د قیامت میدان کې د ټولو څه مخکې هغه د دې خپل حق دستي غوښتونکی دی. چې کله د الله تعالی عرش ته ودرېږي، نو هغه څوک چې د هغې حق د ضایع کړی دی هغې به دستي د الله حضور ته پیښ شي چې دنیا کې زما د حقوقو ضیاع کړې ده او زما حقوق یې ضایع کړي دي، زه د دې سړي څه د خپل حق بدله غواړم. نو الله تعالی به دستي هغه غاصب ته چې کوم چا حق ضایع کړی دی هغې ته به وایي چې ورکه د دې بنده حق ورکړه. دی به ورته یا الله هغه حق ما په دنیا کې ضایع کړی او زه اوس آخرت لرالم او دنیا جلا ځای دی، آخرت جلا ځای دی، د دنیا څه دلته په آخرت کې زه څنګه پیدا کړم؟ نو الله تعالی به ورته ورسه ورلرای وړه. هغه بنده به یا الله چیرې دی، د کومه ځای سې راوړم؟ الله تعالی ورته ما د دنیا څخه هغه حق را رسولی دی، ورسه په حاویه کې پروت دی. حاویه د ټولو جهنمو اخرنی جهنم دی. الله تعالی 9 جهنم پیدا کړي دي یو پر بل باندې سربیره. د ټولو سلوړ جهنم دوزخ د هغې نوم جهنم دی، د دویم نوم حطمه دی، د دریم نوم لظا دی، څلورم سعیر دی او پنځم سقر دی او شپږم جحیم دی او 9م حاویه دی. دا 9 جهنم الله تعالی 9 پوړه پر لایش دی یو در بل لاندې، او د ټولو څه سخترین سزا او د ټولو څه سخترین عذاب الله تعالی په حاویه کې ایښی دی. حاویه کې څوک اوسیږي؟ د هر امت منافقین اوسیږي چې د هغې شکلونه او رنګونه د مسلمانانو دي، د مسلمانانو په کلو د مسلمانانو په وطنو کې اوسیږي، لیکن په زړه کې د اسلام په کامیابی باندې خوابه دی او په زړه کې په دې باندې رنجیده دی چې مسلمانان کامیابی پیدا کړي، او په زړه کې د کفارو پر کامیابی او پر دې ترتیباتو باندې زړه ډېر خوشحاله کېږي. دا په هر امت کې الله تعالی پیدا کوي، او دا چونکې یو طرف ته په زړه کې ایمان نه لري بل د خپل بې ایمانۍ سره سره مسلمانانو ته دوکه ورکوي، نو الله تعالی به دې ته 2 چنده عذاب ورکوي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا د جهنم د ټولو څه په لاندې کنده کې اوسېږي. د هغې څه چې لږ راپورته سي نو په هغې جحیم دی، په جحیم کې بیا د عربو مشرکین اوسېږي. د هغې څه چې راپورته سي صابئین دي، نصارا دي، مجوس دي، یهود دي، هر چا دپاره خپل جهنم ټاکلی دی. د ټولو څه لوړ جهنم چې د هغې نوم جهنم دی، هغې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د امت ګناهګاران اوسېږي. نو الله تعالی به ورته وایي چې ورسه هغه امانت ما د دنیا سره وړی دی، هغه امانت په جحیم په حاویه کې پروت دی. بیا به ملایکې دی در دې لاسونه سې رابېولي،
او چې راولي د دې جهنم پر سر باندې به ودري او دای به ورپورې وي د یو جهنم صدر بل جهنم پورې سونو کلونو لار ده ځکه د دې هر جهنم د سره صدر پای پورې په 100 کلونو لار ده د بیار د جهنم د سره صدر جهنم در پای ځي بیا به د هغې سه دویم جهنم ته حطمه ته ورشوه کېږي بیا به د هغې سه لظا ته ورشوه کېږي بیا به د هغې سه سعیر ته ورشوه کېږي بیا به سقر ته ورشوه کېږي بیا به حطمه ته ورشوه کېږي د هغې سه وروسته به هاویه ته ورشوه کېږي حالانکې د هر جهنم د سر او د پای په مابین کې 1500 کاله لار ده بیا به الله تعالی په ده باندې د دې ټولو جهنمو په سوونو کلونو خوند ګوري چې دی کله هاویه ته ورسېدی د هغه مسلمان حق چې د ضایع کړی و هغې راواخیستی بیا به دی کرار راپورته کېږي د جهنم د هاویه سره پورته سو جحیم ته رالی لظا ته رالی سعیر ته رالی سقر ته رالی حطمه ته رالی جهنم ته راورسېدی بیا به الله تعالی په یو ذریعه باندې په یو ملایکه باندې د پښه وشوي بیا به درې ځي د ټولو جهنمو پای ته به ورسېږي او بیا به چې در کومه وخته پورې د الله تعالی مشیت دي چې در کومه وخته پورې د الله تعالی اراده یي در هغې وخته پورې دی په دې جهنمو کې سر در پایه کړیږي د سره سه در پایه پورې د پایه سه بیا در سره پورې دا د ده دپاره سزا ده ولې دا سزا ورکول کېږي ځکه دې ظالم په دنیا کې د بنده حق ضایع کړی دی او هغه د حق الله راوړی دی او هغه حق الله تعالی په هاویه کې د ده دپاره ایښی دی ځکه زه دا وایم چې ډیره درنه خبره دا ده چې د انسان پر ذمه باندې د بنده حق فاته نه او انسان له مرګ په داسې حال کې راسي چې د انسان عملنامه او ذمه د بنده د حقوقو څخه فارغه ګوره انسان به څنګه د بنده د حق خیال نه ساتي چې سړی د مرګ حالت پر سړی باندې په داسې انسان په حالت کې راسي چې سړی د بل په حق باندې ککړي او سړی ظالمي او د بل سره ظلم کړي او هغه مظلومي مظلوم کچیری کافر له زما استا په مقابل کې الله درې الله دا غي مرسته کوي ظالم مسلمان دی او مظلوم کافر دی کافر مظلوم کچیری د قیامت میدان لراسي او تا دا غي سره ظلم کړي دی دا غي حق دی ضایع کړي دی نبی خو الله تعالی استا په مقابل کې د دې مظلوم مرسته کوي لیکن زما استاد لپاره هلاکت او بربادي ده موتا کشکنزل کو هم مسلمان تکو موتا که زړه زیرو هم د مسلمان دا زیرو او موتا که تکلیف ورکو هم مسلمان ته تکلیف ورکو او موتا که حق خورو هم د مسلمان دا خورو او موتا که دلازاری کو هم د مسلمان دا کو نو زما استا په مقابل کې په قیامت کې بیا مسلمان ولاړي چې الله تعالی د کافر مظلوم مرسته کوي نو زما استا په مقابل کې به د مسلمان مظلوم مرسته څنګه نه کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اذا تصابت امتی سقطت من عین الله چې کله زما په امت کې شکنزا عام سي یو بل تشکنزا کوي او پاغي سره د مسلمان دلازاری کوي پیغمبر علیه السلام وی سقطت من عین الله د الله د نظر رحمت سو ورسي بل روایت کې راځي چې پر دې باندې د الله تعالی لعنت راځي وان اللعنه متسابعه ډیر ځل اغه لعنت الله تعالی در ومه پښته پورې پر دې بنده باندې وچلي زکات د مسلمان حق ضایع کول او مسلمان ته په سپک نظر کتل او د مسلمان زړه زیرول او د مسلمان په حقوق ځان او خپل عمل نامه لړل دا ډیره درنه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیت الله فتواب کې روان دي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ففسیده چې کله رکن یمانی تر نزدیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار و درې دي د بیت الله ته داسې قتل مرارته ما اعظمک الله سمر عظیم مخلوق پیدا کړي وما اطيبک سمر خوشبوئے وما اعظم حرمتک الله تعالی سمر عظیم عزت او حرمت در کړي چې د ټولي دنیا د مځکې پر مخ باندې مسلمانانو ستا زیارت ته لیونی دي او د مځکې پر هر کونج باندې چې مسلمان ستا طرف ته مخ نه وګرځي د هغې عبادت الله تعالی نه قبلوي که د مځکې په شرق کې یې که په غرب کې که د مځکې په جنوب کې دی که په شمال کې دی چې کم سړی ستا پر طرف باندې مخ نه وګرځي الله تعالی د هغې لمانځه ته نه ګوري د هغې عبادت نه خصیږي لیکن وروسته څه ورته وایي ورته وایي والله لحرمة المؤمن اعظم من زما په الله قسم چې د مؤمن احترام او عزت درته ډېر زیات دی که یو سړی ستا بې قدري وکړي دومره مجرم نه دی لکه د مؤمن بې قدري چې وکړي که یو سړی تا ته تکلیف در ورسي او ستا خرابي راولي هغې دومره مجرم نه بلل کېږي لکه یو سړی چې د مسلمان و زړه ته تکلیف ور ورسي
یو سړی چې ستا بې قدري او بې ادبي وکړي هغه دومره مجرم نه دی لکه یو سړی چې د مسلمان بې قدري وکړي د مسلمان بې ادبي وکړي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بیت الله ته په دې شکل باندې خطاب کوي چې والله لحرمت المؤمن اعظم منک، د مؤمن احترام او حرمت او عزت تاسو ډېر زیات دی. ځکه زه ډېر سره دا وایم چې د بندگانو د حقوقو باید سړی ډېر خیال وساتي. مرګ خو سکه پر حالت د زکندن د دې خبرو اثرات سړی ته ښکاره کیږي. علامه قرطبي یو خبره لیکلې ده، په بغداد کې یو دکاندار راغلی سهار وختي راغلی، چې کله دکان خلاص کې دکان چې کم ترازو پله ده دا پله یې راویستله د باندې او پر دې باندې غټ کاڼ وڅرخول، هغه پله یې وټکول، هغه یې ماته کړله، هغه یې سره ګړوبه کړله او ډېر خرابه کړله. دکانداران ټول ور باندې راپیش، سړی څه در پیښه ده، دکاندار او دا ترازو دی د مزدورۍ او ذریعه ده او په داسې شکل دی وکوټوي او په داسې شکل دی خراب او برباد کړي. نو هغه دکاندار یو ساتکی وژړل، باره ورته ویلی خلکو برای په شپه کې زموږ په کلي او په محل کې یو سړی وفات کېدی چې کله خلک ور باندې راټولو چې هر څومره به کلمه ورته ویله ده به ویل زما ستونی بند دی، زما کلمه نه پر ژبه نه راځي، د هغې پر ژبه کلمه نه راتله. ول ولې نه شې ویلی؟ ول زما د ترازو پله زما په دې ستوني کې ولاړه ده چې په کم ترازو باندې ما غلط تلل کول، چې په کم ترازو باندې ما د مسلمانانو حق راګرځاوی او په کم ترازو باندې ما د مسلمانانو سره خیانت او دوکه کوله او په هغه ترازو باندې ما د بل حق ضایع کوی، هغه ترازو زما په دې ستوني کې ولاړ دی، ما د دې شهادت کلمې ته نه پرېږدي. نو هغه دکاندار وایي چې ما وایي چې دا ترازو دومره خطرناکه دی او د دې ترازو په خاطر باندې یو سړي ټوله زندگی په ایمان باندې تیره کړې ده، لیکن د قیامت په میدان سمخ کې د زکندن پر حالت باندې د هغې غریب د شهادت کلمه نه په نصیب کیږي. ولی ځکه د ترازو په ذریعه د غلط، دا صرف ترازو نه دی، زما په الله قسم چې په کم عمل دی د مسلمان تکلیف په تکلیف کې مسلمان مبتلا کړی دی او د مسلمان حق دی ضایع کړی دی او مسلمان ته د تکلیف ورسولی دی، هغه هر شی چې هغې به د قیامت په میدان کې د سړي په ستوني کې درېږي، هغې به د زکندن پر حالت د سړي په ستوني کې درېږي او د زکندن پر حالت به بیا سړی د شهادت کلمې ته نه ور پرېږدي او چې د سړي زندگی ټوله په حالت د اسلام کې تیره سي او زوی د مسلمان دی او پلار مسلمان او ټوله نسل او خاندان مسلمان دی او ټوله زندگی په عبادتونو او په تلاوتونو کې تیره سوې ده، لیکن پر حالت د زکندن سړی د کلمې بغیر آخرت ته رواني، د هغې غریب کوم حالت دی. ځکه زه دا وایم چې په ټولو حقوقو کې درنه خبره هغې د مسلمان د حقوقو رعایت کول دي او کوشش سړی دا وکړي چې پر ذمه د سړي د مسلمان حق پاته نسی. او ما مخکې درته ویل زموږ په دین کې 3 حصې چې زموږ ټوله شریعت ته 4 حصې کې په هغې کې 3 حصې مکمل د مسلمانانو حقوق دي، په هغې کې 1 حصه د الله تعالی حقوق دي چې ته به د الله حق ادا کوې او 3 حصې دا دي چې ته به د مسلمانانو د حق څخه ځان فارغ کوې. بیا چې خاص کر د مسلمانانو په حقوقو کې سړی راکشیږي زموږ د دین په کتابو کې په هغو کې اولنی حق علامه نووي رحمه الله عام محدثین هغې اکثره داسې لیکي باب الوصیت بالنساء خیرا، اول باب دی د دې حقوق دی چې انسانیت ته د خپلې زنانې سره د خیر وصیت کول، چې انسان به د خپلې زنانې، ځکه په ټولو انسانانو کې د انسان ډیره زندگی د زنانې سره تیریږي او په ټولو انسانانو کې د انسان نږدې ژوند د زنانې سره تیریږي، حالانکه زنانه الله تعالی خپل مستقل آزاد مخلوق پیدا کړی دی، د هغې دپاره خپل حقوق دي او نارینه آزاد مستقل مخلوق دی، د هغې دپاره خپل حقوق دي. لیکن چونکه د ډیر بے تکلفۍ په خاطر، د ډیر نږدې گزارې په خاطر او د ډیر زیات قربت او نزدېکت په خاطر باندې د هغې په مابین کې ډیر ځله حقوق سره ضایع کیږي، نو ځکه محدثین اولنی د خاوندو د زنانې د حقوق خبره مخته راوړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین د راتلو څخه مخکې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا ته نو راغلی، انسانان دا د زنانو حقوقو ته په دې خپلو تعلیماتو کې تیار نه وو. په نورو مذهبو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ څخه مخکې زنانې په معاشره کې هیڅ حق نه درلود.
نه څوک د هغې حق منلو ته تیارو، نه د څوک د هغې حق ورکولو ته تیارو، نه د چا په دماغ کې د هغې حق راتلی او نه څوک د هغې د حق څه پروا او فکر یې درلودی، بلکې هغې زنانې ته په معاشره کې د حیوان په نظر کتل کېدل. هغې زنانې ته په معاشره کې د بزیو، د غواو، د میږي په نظر کتل کېدل. د سړي په کور کې چې دغه حیوانان تړلي، سړی د هغې حقوقو ته یوه ذره تیار نه وي، نو د زنانې هم دغه رقم حقوقو ته یوه ذره تیار نه و. بیا به د دوی په کورو کې د حیوانانو د زنانو په استوګنه کې یوه ذره امتیاز و فرق نه و. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې معاشرې ته آسماني دین راوړی، هغه معاشره د آسماني دین څخه ناخبره معاشره وه. هغې په جهالت او د جهالت په ترتیباتو کې مستغرقه معاشره وه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو څه مخکینی هغه کوتاهي په ګوته کله چې په دوی کې د ټولو څه زیاته وله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته او استوصوا بالنساء خیرا، زما د طرفه د خپلو زنانو سره د ښه احسان او د ښه سلوک وصیت دی چې تاسو به په کور کې د زنانې سره ښه زندګي تېروئ. بیا به پیغمبر علیه السلام هغې ته خپله زندګي پیش کړه، والخياركم خياركم لنسائي، زما امت کې بهترین انسانان هغه دي چې هغې د خپلو زنانو سره ښه زندګي تېروي. او انا خيركم لنسائي، او زه د ټولو امت نبی یم، زه د ټولو امت شفاعتګر انسان یم، زما د ټولو امت څخه زیات د خپلو زنانو سره ښه زندګي ده. وانا خيركم لنسائي، زه په تاسو ټولو کې د خپلو زنانو سره ښه زندګي کوم. نو بیا خو به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي هغې معاشرې ته، هغه سترو حالاتو ته، د معاشرې و انسانانو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي دا هدایت پیښاوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دستي نارینه ورته ویل الکریم مغلوب، زما په امت کې چې کوم چاته الله تعالی کرامت او شرافت ورکړی، هغې به په کور کې مغلوبه زندګي تېري، د زنانې در لاس په لاندې، زنانه به هره خبره ورته کوی سي، زنانه به هر فرمایش ورته پیښولی سي، او زنانه به په آزاده فضا کې د ده سره مجلس کولی سي. واللئیم غالب، چې زما امت کې څوک رزلي هغې به پر زنانو باندې غالب وي، چې دی کله په کور کې راښکاره سي زنانه به زغلي چې د پلانکي ځای نه دی هوار سوی، پلانکي ته اوبه نه دي برابرې سوي، بیا د هغې زنانې څه غریبې څه هر څه ورکي، او د مځکې مخ بیا د هغې څه ورکي، ولې د پلانکي په حقوقو کې کمی سوی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي واللئیم غالب، او رزیل سړی به هغه داسې وي. بیا د خپل ځان متعلق وایي فاحب ان اکون کریما مغلوبا، زما د ځان متعلق دا زندگی تیره خوښه ده چې زه کریم او د شریف زندگی ولرم، او زه د زنانې خبرې اورېدلو ته تیار یم، د هغې حقوقو پر ځای کولو ته تیار یم. ولا احب ان اکون لئیما غالبا، زما زندگی داسې نه ده خوښه چې زما زندگی د رذالت وي، او زه پر کور باندې په زنانه باندې مشرتوب یم، او زما زنانه زما څه ویریږي، او زما زنانه د هغې حقوقو منلو او ادا کولو ته زه تیار نه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې آسماني شریعت تعلیم هغه ناخبرې معاشرې ته ابتدا پیغمبر علیه السلام د دې ځای څخه کښېښوله. تاسو ګورئ زموږ دین قرآن کریم دی، قرآن کریم دې ترتیباتو کې ډېر ښکاره اصول بیانوي، او قرآن کریم ډېر غټ اصول انسانانو ته ایږدي. لمونځ زموږ د دین اهم حکم دی، د لمانځه ذکر قرآن کریم کې غالبا 83 ځایه سوی دی، لیکن د لمانځه تفصیلات قرآن کریم نه دي ذکر کړي. بس صرف اقیم الصلاة لمونځ کوئ، او بعضې تعویلات خو لا دا دي چې هغه پنځهوالی هم بعضې مفسرین ځین ثابتوي چې لمانځه قرآن کریم کې دا ذکر شوي دي چې 5 ګشته به د ورځې لمونځ کوئ. لیکن دا خبره چې لمونځ به څه رقم کوئ، د لمونځ به څومره فرایض وي، د لمونځ به څومره رکعتونه وي، د لمونځ به څومره واجبات وي، او د لمونځ به څومره مستحبات وي، د لمونځ به څومره سنن، دا یو هم په قرآن کریم کې نشته. دا الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ذمه باندې پرېښتي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل عمل، په خپل قول، په خپل پیل د ټولو د امت مخ ته او حضور ته داسې واضح ښکاره کړي دي. قرآن کریم د زکات حکم راوړي، و آتو الزکات، ډېر ځایونه راوړي، لیکن زکات به څومره وي، د زکات به کم مقداري، په سرو سپینو کې به څومره زکات وي، په نغدو کې به څومره زکات وي، د تجارت په مال کې به څومره زکات وي، د زراعت په مال کې به څومره زکات وي، په حیوانانو کې به څومره زکات وي، دا قرآن کریم نه دي ذکر کړي. دا ټوله الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ذمه پرېښتي دي، د هغې ټوله تفصیلات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړي.
نو د قرآن کریم د تعلیماتو اصول او شکل دا دی چې قرآن کریم غټ اصول غټي خبرې ښکاره کوي. لیکن چې کله سړی معاشرتي زندګۍ ته راشوسي چې د خاوندو د زنانې په مابین کې کومه زندگی ده، په هغې کې قرآن کریم عجبه باریک و نازک مسلو ته په خپل ورشوی دی چې سړی د هغې تصور نشي کولی. قرآن کریم په داسې شکل باندې د هغې وضاحت او تفصیلات بیان کړي دي. بیا چې په هغې کې کم قصر دی، کم کوتاهي ده، کم کمی دی چې د هغې په ذریعه د انسانانو دماغو ته حکم پوره نه شوی کېږي، د هغې دستي وضاحت پیغمبر علیه صلات وسلام پسې کړی دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د خاوندو د زنانې په مابین کې چې کومه زندگی تیریږي د دې اهمیت د هر څه زیات دی، ځکه د زندگی او دا ژوند دا د راروانې معاشرې دپاره، د راروان انسانیت دپاره، د انسانیت د ټولې ټولنې دپاره دا بنیاد دی. راروان تهذیب دی، راروان تمدن دی، راروانه معاشره ده او راروانه د انسانیت زندگی ده. د دې ټولو تعمیر پر دغه ولاړ دی چې خاوندو زنانه څنګه زندگی سره تیره کړي. که چیرې د خاوندو د زنانې زندگی هغې په ښه ترتیباتو کې، په عزت کې، په احترام کې، یو د بل د حقوقو خیال وساتي او یو د بل سره په انساني زندگی او په اسلامي زندگی کې زندگی تیره کړي، بیا خو د دې اثر پر اولادو باندې راځي او اولادونه د مستقبل معاشره ده. بیا به الله تعالی موږ ته ښایسته معاشره راکوي، بیا به معاشره د دینداره خلکو معاشره وي، بیا به معاشره د هغه انسانانو معاشره وي چې د هغې په ذریعه باندې د معاشرې هر فرد او د هغې په ذریعه د معاشرې د هر فرد زندگی آباد وي. لیکن خدا نخواسته که د دې په مابین کې نظام خراب شي، بیا خو د دې اثر پر اولادونو باندې پرېوځي او اولاد د مستقبل معاشره ده. بیا خو زموږ په معاشره کې به یا بد اخلاقی، یا به زموږ په معاشره کې ډاکوګانی، یا به زموږ په معاشره کې غلی، یا به زموږ په معاشره کې خونخوار او قاتلانی. بیا دې معاشرې ته بل څوک نه راځي. ځکه د خاوند او د زنانې په مابین کې چې کومه زندگی ده دا د مستقبل د ټولې معاشرې بنیاد دی. که دغه بنیاد سم کښېښول سي بیا خو به معاشره ډېره آباده معاشره وي. هغه شاعر نه وایي خشت کچیرې دا معاشره کژس خشت اول چون نهد معمار و کج تاثره یا میر و دیوار و کج. د بلډینګ او د قصر او د دې محل اوله خشته که د مستري څه کژس، د معماره څه کژس، بیا چې د تعمیر در هره ځایه پورې ځي دا به کور روان وي. نو کچیرې د مور و پلاره څه خبره خرابه سي، د خاوندو د زنانې څه خبره خرابه سي، هغې د یو بل حقوقو تیارېدو ته د ادا کولو ته تیار نه وي، بیا خو د دې مستقبل د دې زندګۍ اثر د دوی پر اولادونو راځي. مادرتول بیا زموږ معاشره ډېره تباه او ډېره برباد وي، ځکه د هغې پر ذمه باندې د بچانو ښه تربیت دی او بچان زموږ د مستقبل معاشره ده او دا زموږ د مستقبل تمه ده او دې ته موږ د معاشرې د آبادۍ تمه لرو. بس ډېر ځله خلک ما ته کله وایي مولوي صاحب ته دا وایي چې د بچانو به مور پلار ښه تربیت کوي. د بچانو ښه تربیت څنګه دی؟ زه ورته وایم د بچانو ښه تربیت چې هغه په معاشره کې ښه افراد جوړ سي، د هغې تربیت د مور و پلار ښه زندگی ده، نور هیڅ تربیت نشته. که چیرې مور و پلار په خپل کور کې زندگی په حقوقو کې دننه سره تیره کړي او د عزت زندگی تیره کړي او د احترام زندگی تیره کړي، نو بیا خو بچان د هغې مور و پلار د زندگۍ څخه ډېره ښه زندگی زده کوي. بیا هغه بچی تربیت پیدا کوي، بیا هغه بچی په تهذیب پوهېږي، بیا هغه بچی په ښو اخلاقو پوهېږي، بیا هغه بچی په ادبیاتو پوهېږي، بیا هغه بچی د معاشرې بهترین پر جوړېږي. لیکن زه وایم افسوس که چیرې پلار ماښام ناست دی بغیر د سګریټونو بل څه نه کوي، نو بیا خو د بچي زندگی ور برباده که بچی به څه ځینې زده کړي. پلار ماښام ناست دی بغیر د فلمونو د ډرامو بغیر نور څه نه لري. د دې معشوم ګل چې الله تعالی د جنت ګل ستا پر ذمه در کړی د دې ګل زندگی دې ور برباد کړه. دا غریب بیا د شکنځلو، دا غریب بیا د سګریټونو، دا غریب بیا د ډرامو، دا غریب بیا د دې بد اخلاقیو بغیر نور څه نه زده کوي نه نور څه پیژني. او چې په دغه بد اخلاقیو، په دغه ډرامو، په دغه تباهي کې دا بچی لوی بیا به د دې په مستقبل کې د غلاو، د قتل او د دوکي او د خیانت بغیر بل څه نه، بیا خو معاشره تا برباد کړه. او که چیرې مور و پلار ښه زندگی په ادبیاتو کې تیروي او هغې په اخلاقو کې تیروي،
د هغې په مابین کې د امن او د محبت فضا روانوي، هغه بچی بیا محبت زده کوي. پلار پر وخت باندې لمانځه لځي، بچی لمونځه له تګ زده کوي. پلار د خپلو قریبانو سره ښه اخلاق کوي، بچی هم د قریبانو سره ښه اخلاق زده کوي. او پلار ښه زندگی په عبادت کې تیروي، بچی هم بیا په عبادت کې زندگی تیروي. او چې د کوم ماشوم زندگی په عبادت او په ښو اخلاقو کې تیره سي، بیا هغه د معاشرې بهترین فرد شي. زه کله کله ډېر ځله د مور پلار ته وایم چې ګورئ نور که ستاسو زندگی هر څنګه تیریږي، هر څنګه می تیره کله هر څه می وکړو، لیکن چې بچی هم زندگی ته رالی، د الله په خاطر د دې بچي سره ظلم مه کوئ او د دې بچي مستقبل مور خرابوئ او د دې بچي مستقبل مه تباه کوئ او د دې بچي مستقبل ستاسو په بد اخلاقه زندگی باندې تباه کیږي. او د دې بچی سره رحم وکړئ، د دې بچی سره وسیله وکړئ او پر دې بچی باندې شفقت وکړئ. پر دې بچی باندې شفقت دا دی چې ستاسو په ښه زندگی تیرولو باندې د دې بچی مستقبل آبادیږي. نو ځکه د بچانو مستقبل دا د مور او پلار پر زندگی باندې. نو زه ډېر ځله دا وایم قرآن کریم هغې د لمانځه تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی. قرآن کریم دا د زکات تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی. قرآن کریم د حج او د نورو مسائلو تفصیلاتو ته دومره نه دی شوه سوی لکه قرآن کریم چې د انساني معاشرې د خاوندو د زنانې زندگی ته څومره شوه سوی دی او په هغې کې څومره تفصیلات کړي دي. د هغې وجه دا ده چې د خاوندو د زنانې زندگی د مستقبل بنیاد دی او چې کله دا بنیاد صحیح شو وکښېښول سي، بیا به مستقبل ډېر آباد روان وي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام یو بهترین تشبیه بیانوي. پیغمبر علیه صلات وسلام امت انسانانو ته څه وایي؟ وایي ان المرأة خلقت من ضلع، زنانه د پشتۍ څه پیدا سوې دی خلکو. بعض محدثین د دې تفسیر دا کوي چې حضرت آدم علیه صلات وسلام الله پیدا کړي، د حضرت آدم علیه صلات وسلام د چپه پشتۍ څه الله تعالی بی حوا نه پیدا کړه. لیکن د دې برخلاف نور بعض محدثین د دې ترجمه بیا دا کوي چې د زنانې مثال دا د پشتۍ دی او په ټولو پشتۍ کې هغه څومره چې کوچنۍ پشتۍ ده هغه د ټولو څه لوړه راځي او هغه پشتۍ په ټولو کې ډېره کږی. نو د زنانې په فطرت کې، د زنانې په مزاج کې، د زنانې خلقت داسې دی لکه دا پشتۍ چې سوې ده. اوس په پشتۍ کې کږوالی شته، لیکن دا کږوالی د پشتۍ عیب نه دی. د دې کږوالي په خاطر په پشتۍ کې نور حسن او ښایست دی. اوس که سړی دا پشتۍ سیده کول غواړي چې زه به دا سیده کم او زه به پر خپل مزاج برابره کم، نو پیغمبر علیه السلام ته وایي که چیرې ته د دې کوشش وکړې ان ذهبتها اقمتها فکسرتها، که چیرې تور ولاړ شي چې زه به دا پشتۍ سمه کم سیده به کم در څه ماتېږي دا پشتۍ. لیکن وإن استمتعت استمتعت وفيها عوج، که چیرې سړی د دې زنانې مزاج هم داسې دی، که سړی د زنانې څه فایده اخیستی سي، فایده په دغه حالت کې ځین اخیستی سي، وفيها عوج، په دې کې به دغه کږوالی وي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي کږوالی د زنانې په فطرت کې دی، کږوالی د زنانې په خلقت کې دی او د زنانې پیدایش الله تعالی داسې کړی دی لکه کږه پشتۍ. او دا کږوالی د پشتۍ عیب نه دی. که چیرې د دې کږوالي سړی د سیدهوالي غم وخوري نو خامخا به ماتوي او ماتېدو ته به رسوي. لیکن که چیرې سړی نفع ځینې اخي، په دغه کږوالي کې سړی زندګي هم تېرولی سي او سړی خپله نفع ځینې اخیستی سي. بعضې خلک کله کله دا وایي چې مولوي صاحب دا خو د دې زنانې عیب دی چې زنان الله تعالی داسې پیدا کړي دی لکه کږه پشتۍ. ګورئ دا قطعا د دې عیب نه دی. پشتۍ چې کږه الله تعالی پیدا کړي د سړی دا نشي ویلی چې دا پشتۍ ډېره بدرنګه ده او دا پشتۍ ډېره معیوبه ده، ځکه د الله تعالی سرشت، د الله تعالی پیدایش، د الله خلقت د دې په هکله دغسې سوی دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام مقصد دا نه دی چې زنانه داسې ده لکه کږه پشتۍ چې د زنانې عیب ښکاره کړي، بلکې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو بل مقصد دی، هغه دا دی چې ګوره د انسانه د نارینه و د زنانې سرشت ځله جلا دی، د نارینه و د زنانې خلقت ځله جلا دی، د نارینه و د زنانې د پیدایش شکل ځله جلا دی چې نارینه په کم شکل پیدا شوی دی، زنانه په کم شکل پیدا شوی دی. نو د زنانې په سرشت کې هغه دغه کږوالی شته او دا کږوالی د زنانې عیب نه دی، الله تعالی د یو حکمت په خاطر دغسې پیدا کړی دی. اوس که چیرې ته دغه پشتۍ راواخې
او چې دا کژه ده که چیرې د هغې کژوالی د سیدهوالي کوشش وکړي دستي ماتېږي. نو که چیرې ته زنانه دا وغواړې چې دا سل په سل کې زما پر مزاج برابره سي دستي به نوبت طلاق ته رسوي. بیا به ستا او د زنانې په مابین کې لار ضرور جلا کېږي. نه د هغې هغه کژوالی سمېدی نیسي. هغې د دې طبعي تقاضا ده، هغې د دې فطرتي تقاضا ده، هغې الله تعالی دغسې پیدا کړې ده. لیکن که سړی د زنانې سره زندگی تیری خپله زندگی په راحت کې غواړي او خپله زندگی په خوشحالي کې غواړي، دا نسي کېدلی چې هغه د سل فصله د سړي پر مزاج برابري. کمزوري به خامخا پکې، لیکن د هغې کمزورۍ سره سړی د هغې سره نفع اخیستی سي، د هغې سره زندگی تیرولی سي، د هغې سره خپل ژوند په خوشحالي کې تیرولی سي. نن د انسانانو اقدار بدل سو، د انسانانو سوچونه بدل سو، د انسانانو فکرونه بدل سو. زه دا وایم چې ډیر ځله یو شی د نارینه په حق کې صفت دی لیکن د زنانې په حق کې عیب دی. ډیر ځله یو شی د زنانې په حق کې صفت دی د نارینه په حق کې عیب دی. دا دواړه پر یو صفت باندې نشي پیدا کېدلی چې نارینه دا وایي چې زه څنګه زندگی تیروم دا دې مغې زندگی تیره کړي، چې زما زړه څنګه غواړي دا دې هغسې زندگی زما سره تیره کړي. دا په دنیا کې کېدی نشي. ګوره قرآن کریم څه وایي؟ د نارینه په حق کې جهالت او ناخبرتیا دا عیب دی. ځکه د نارینه د دنیا سره تعلق دی، د زندګۍ سره تعلق دی، د ګټې او د دکاندارۍ سره تعلق دی. نو که چیرې هغه غافله سي، ناخبره سي او ناپوه سي او جاهله سي، دا د هغې په حق کې عیب دی. لیکن د هغه ناخبرتیا او ناپوهي الله تعالی د زنانې حسن او صفت ګرځولې ده. الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي؟ ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. کم خلک چې پر داسې زنانو باندې عیب لګي، المحسنات چې هغه ډېرې پاکدامنه وي، الغافلات چې هغه ناخبره وي، د هیڅ څه آګاه نه وي، المؤمنات چې هغه مؤمنې زنانې وي. نو دلته محسنات هم د دې زناتې صفت دی چې دا پاکدامنه وي، او غافلات د دنیا د حالاتو څه ناخبره وي، په هیڅ باندې پوه نه وي، دا هم د دې صفت دی. المؤمنات چې دا صاحب ایمان وي، دا هم د دې صفت دی. ځکه دا ناخبرتیا او جهالت د نارینه په حق کې عیب دی، لیکن د زنانې په حق کې قطعا دا عیب نه دی. نو ځکه نارینه او زنانه یو رقم نسی کېدلی، او نه نارینه زنانه سل په سله پر خپل مزاج برابرولی سي، او نه زنانه د ده پر مزاج برابرېدلی سي. ځکه د زنانې سرشت الله جلا شکل کړی دی، د نارینه سرشت او پیدایش الله تعالی جلا شکل کړی دی. او په زنانې په سرشت کې کژوالی سته، او هغه کژوالی د دې عیب نه دی، هغه د دې حسن دی. او د هغې کژوالي په خاطر باندې هغه زنانه سل فیصل او سل فصله کې د انسان پر مزاج باندې خامخا نشي برابرېدلی. لیکن که چیرې یو انسان د هغې زنانې سره د هغه کژوالي سره سره زندگی تیروي، نو هغه زندگی بیا په ډېر ښه شکل تیرېدی سي، هغه زندگی د محبت په فضا کې تیرولی سي، هغه زندگی په ډېر امن او په ډېرو ښو ترتیباتو کې ورباندې تیرېدلی سي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولې معاشرې عجیبه حکیم انسان دی. هغې ته د معاشرې نبض ور معلوم دی. هغې چې کله د معاشرې پر نبض باندې ګوته کېږدي، د معاشرې د خرابۍ ځای په الله قسم پیغمبر علیه السلام ته په ټولو مخلوق کې د ټولو څه زیات ور معلومېږي چې معاشره د کومه ځای څخه خرابېږي. بې اعتدالي، بې ترتیبي دا په کوم ځای کې راځي؟ هغې ته دا ور معلومه ده چې بې اعتدالي او بې ترتیبي اول بنیاد د معاشرې هغه د زنانې او د خاوند په مابین کې راځي. چې کله زنانه او خاوند ښه زندګي نه سره تېروي، نو د هغې اثر پر بچانو باندې راځي، د هغه بچانو تربیت خراب سي. او چې کله د بچانو تربیت خراب سي، نو بچی په مستقبل کې باره هغه بد عمله انساني چې د هغې په خاطر باندې ټوله معاشره بیا درفه درځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي خرابي په دې ځای کې ده چې نارینه ډېر ځله دا غواړي چې دا زنانه سل په سل زما پر مزاج برابره سي، او نارینه غریب د هغې د فطرت نه خبر دی، د هغې د پیدایش څه نه خبر دی، د هغې د سرشتو د جوړښت څه نه خبر دی چې الله تعالی هغې داسې جوړه کړې نه ده چې هغه د پر طبیعت برابره سي. په هغې کې خامخا کمزوري سته، په هغې کې خامخا کژوالی سته، او په هغې کې خامخا دغه ترتیب سته چې د هغې څه به خامخا ستا په یو کونج کې ګیلی، او د هغې څه به ستا په یو کونج کې یو سوچ خراب وي. نو ته به دا کوشش نه کوي چې دا به سل په سله پر خپل مزاج برابرې کې، سل په سله پر خپل مزاج برابرې ضرور به ماته وي. ځکه د دې مثال پیغمبر علیه السلام د پښتۍ بیان کړی دی، او پښتۍ چې سړی سیده کوي ضرور به ماتوي، بغیر د ماتېدو څه دا سمېدی نه سي.
نو ځکه د زنانې سره به په دغه شکل باندې گزاره کوي او که چیرې یو کمزوري په زنانه کې راله دا به د دې فطرتي تقاضا بولې چې د دې فطرت د غریبي دا دغه سوی دی او دا به د دې مجبوري بولې او پر هره کمزوري به ودې ته نه درېږي او د هغې سره سره زندګي به ورسره تېری او د دې زندګۍ د دې د کږوالي سره سره به د دې څه نفع اخلي. که چیرې په دې کې داسې قابل اصلاح کمزوري بیا خو د نارینه ذمهواري دا ده چې د هغې د اصلاح کوشش وکړي، د هغې دا سموالي کوشش وکړي. که چیرې په هغې کې داسې خرابوي چې هغې بهارنۍ خرابوي، هغې بد ترتیبوي، هغې د خاوند په حقوقو کې ډېرې کمزوري او هغه د هغې د لاپرواهۍ او د بې احساسۍ نتیجه بیا خو خاوند په دې ذمهواره دی چې د هغې د اصلاح کوشش وکړي، ځکه د هغې اصلاح هم ورته د خاوند پر ذمه ده. لیکن په خپله زندگی کې، په خپلو خواهشاتو کې، په خپلو نفسانیاتو کې، په خپله زندگی کې زنانه خامخا د خاوند پر مزاج باندې برابرېدلی نشي. په زنانه کې خامخا کمزوري راځي او ما درته ویل په هغه کمزوري کې خامخا د دې الله تعالی یو حکمت تېر شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چې لا یفرق مؤمن مؤمنة، یو نارینه به د زنانې سره بالکلیه بغض نه کوي، ان کره منها خلقا، کې د هغې یو اخلاق نه خوښه سي، رضی منها آخر، د هغې بل اخلاق ته دې ګوري هغه به خامخا الله شعور کړي. ځکه بالکلیه زنانه هم بیکاره نه ده، زمانه هم په هغې کې به یو کمزوري، لیکن د دې کمزورۍ په مقابل کې الله تعالی په هغې کې بل صفت یې دی چې کله هغه ښه صفت ته نظر وکړي بیا د کمزورۍ برداشت سړی په ډېر اسانه کولی. نن خو مصیبت په دې ځای کې دی چې دوی او درې خبرې دي ناخوښه شوې، بس د سی پر هغه ځای باندې ګیلې دي، پر هغه ځای باندې شکوي دي، شکایتونه دي، لیکن د هغې غریبي کې به 15 خویونه ښایسته خویونه وي، په هغې ته ستا یوه ذره نظر نشته. نو که چیرې یو کمزوري وه، د کمزوري په مقابل کې الله تعالی مکمل شر نه دی پیدا کړی، الله مکمل خیر هم نه دی پیدا کړی. د هره شر سره په کونج کې خیر پروت دی، د هره خیر سره یو کونج کې شر پروت دی. که چیرې د زنانې یو طبیعت یو خوی پر تا باندې شر راغلی، د هغې په مقابل کې په هغې کې خیر خوی هم سته، دستي هغه خیر خوی په دماغ کې راګرځه. د یو بزرګ متعلق راځي چې زنان الله تعالی ډېره بد اخلاقه ورکړې وه، زندګي ډېره ورسره ستړې وله، شاګردانو دستي ورته ویل حضرت طلاق په دین کې جایز عمل دی، طلاق وله ورکړه، دومره تکلیف یې ولې برداشت. باره ده ورته ویل دا زنانې چې هر څومره غلطه زندګي زما سره کړې ده، لیکن دې زنانه کې یو ښه خوی سته، د هغې هغه ښه خوی زه هېڅکله هېرولی نه شم. هغه ښه خوی د دې وفاداري ده. زما دا یقین دی که زه 40 کاله یو ځای په جیل کې پاته سم، دا به زما په نامه زما په سر باندې ناست دی، زما بغیر به د بل چا فکر نه وکړي. دغه د دې هغه صفت دی چې دا پر دې ټولو بدو خویو د دې اوبه تېرې شوې. زه دا وایم چې دې زنانې غریبې پلار پرې شوی، دې مور پرې شوی، ستا د 2 الفاظو په خاطر چې ایجاب و قبول دي، هغې ټوله قوم پرې شوی، ټوله قبیل و خاندان یې پرې شوی، او ستا په کور کې ستا په سر باندې ناسته ده، او پښتنه زنانه ده، باعفته زنانه ده، پاکدامنه زنانه ده، او ستا بغیر بل چا د بل چا تصور و فکر نشي ولی. دغه د دې هغه صفت دی، زما په الله قسم چې ټوله زندګي ستا سره په بد اخلاقي تېره کړي، دغه یو د دې یو صفت په مقابل کې د دې بد اخلاقي هېڅ شی نه ده. حضرت یو بل بزرګ حضرت میرزا مظهر جانان رحمه الله په باره کې راځي، هغې ته الله تعالی دومره نازک مزاج ورکړی چې چا به ګلاس د اوبو دا کوږ پر مځکه کښېښوي، د ده به ټول ورځ پر سر درد. په کوڅو کې به روانو، په لاره کې به دوکانونو مسجد له بتلی، دا تلتک او بړستن چې پر دې خلک ګیندې وي، په دا ګینده کې به لږ کږوالی وي، د ده به ټول ورځ پر سر درد. لیکن الله تعالی زنانه داسې ورکړله چې د هغې سره شپه ورځ د زندګي ډېره ترخه وه. یو طرف ته د هغې مزاج دا رقم او بل دومره نازک او بل طرف ته زنانه دومره سخت طبیعت. نو بیا هم موریدان ورته ویل چې حضرت بله زنانه، ده ورته ویل کیدی سي زما زندګي کې به یو څه کمی، الله تعالی به زما د امتحان دپاره دا زنانه پیدا کړي او په قیامت کې به الله تعالی زما د ګناهونو کفاره جوړوي. زه به د دې پر حالاتو باندې په دنیا کې برداشت وکم، الله تعالی به زما خطا او زما ګناه په قیامت کې برداشت کړي، د هغې سزا به الله تعالی ماته نه راکوي. ځکه په زنانه کې چې کومه کمزوري الله یې شه ده، هغې خامخا د هغې د فطرت تقاضا ده. او د زنانې په کم شکل گزاره که زندگی و د هغې متعلق پر روانه جمعه کې خبر کو. الله دې قبول کړي.